بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. زه محمد اسلام اکرمی مو یو ځل بیا په یو تعلیمي ویډیو کې هرکلی کوم. نن زه غواړم چې تاسو ته د ریاضي په هکله د یو نوې سلسلې د عنوانونو ته بیا کتنه وکړو چې په دغه نوې سلسله کې به انشاءالله موږ تاسې دغه عنوانونه چې ما پر تخته لیکلي دي دا به د سلسلې تر پایه پورې تاسې ته وړاندې سي. په دې کې به موږ وکولی سو چې تاسې ته به د دغه عنوانونو مفهوم همدا ډول طریقې او پر دې باندې د سوالونو د حلولو لارې به درته وښیو. په دې سلسله کې موږ ولې وغوښتله چې دا سلسله جوړه کړو یا مو کوشش کړی دی چې تاسو ته د ریاضي دغه نوې سلسله وړاندې کړو. البته علت یې دا دی کله چې عموما په 10 11 او 12 ټولګي کې او یا هم د فونتونو په لومړیو صنفو کې یا د درمعلمینو په د اولو سمسټرونو کې چې کوم ورونه وي نو هلته چې کومه ریاضي دی ته لوستل کېږي نو دوی حتی په ابتدایي یا اساسي یا بنسټیزو ریاضیانو باندې نه پوهېږي. هغه د ریاضي دپاره چې کوم اساسي ریاضي ده یا ابتدایي ریاضي ده هغه نه پوهېږي. نو په مکاتبو کې عموما شاګردان د دې څه سر ټکوي چې د دې ریاضي نه د سمه یا استاد کمزوری و یا بل څه، خو د دې دپاره د دې ټولو مشکلاتو د حل دپاره چې موږ به انشاءالله وکولی سو په دغه کې به تاسو د ویډیوګانې جوړې کړو چې هر شاګرد او محصل په اسانۍ سره کولی سي دا ویډیوګانې وګوري او بیا هغه میتودونه زده کړي. نو انشاءالله د دې سره به په نورو لوړو عالي ریاضیاتو کې کومک سي. په دې کې موږ د جمع، تفریق، ضرب، د ضرب امتحان، تقسیم قوانین، د عملیو ترتیب، طاقتونه او همداسې نور دغه لړلیک چې تاسو وینئ دا ټول انشاءالله په دې سلسلې تر پایه پورې ټوله تاسو ته وړاندې کېږي. که تاسو دلته متوجه سئ دا ټوله مواد تاسو ته وړاندې کېږي. خو اساسي خبره دا ده چې موږ ولې کوشش کوو چې دا وړاندې کړو، ځکه چې په ښوونځي او پوهنتونونو کې د بریالیتوب اساسي راز دغه ابتدایي ریاضي زده کول دي. عموما د فیزیک او کیمیا یا د انجینرۍ په پوهنځیو کې چې کله محصلین ځي یا د فیزیک څانګې ته ځي یا د کیمیا څانګې ته ځي نو د هغو ورونو حتی ابتدایي شان نه وي زده. فرض مثال که په 12 ټولګي کې ناست وي ځینې الجبریک کسرونه رامنځته سي او استاد هلته مشترک مخرج ورته نیسي یا تر ټولو کوچنی مشترک مخرج ورته نیسي نو شاګرد د پوښتنه پیدا کېږي چې دا یې څنګه ونیوی. البته دا پوښتنه په دې ورته پیدا کېږي چې ده په کښته صنفونو کې ریاضي سمه نه ده زده کړې، یا خو په افغانستان کې مشکلات دا وي چې اکثریت ورونه چې دي کله چې عمرونه ډېر وي د 9 او 8 ټولګي څخه مکتبونه شروع کړي وي هغه د 9 یا 8 ټولګي څخه وړاندې صنفونو ریاضي بیا نه یې لوستلې. خو د دې ټولو مشکلاتو د حل لپاره د دغه ریاضي د سلسلې تعقیب یو اسانه لار ده. په دې کې به انشاءالله تاسو وکولی سئ چې ټولو میتودونه به زده کړئ. زموږ اساسي کار دا دی چې تاسو ته د ریاضي دغه بنسټیز مواد یعنې بنسټ درته زده کړو. کله چې تاسو د ریاضي بنسټیز عنوانونه د ریاضي بنسټیز مواد او مسایل زده کړئ نو تاسو به په دې وتوانېږئ چې انشاءالله په ژوند کې به بریالي واوسېږئ. همدا ډول په پوهنتونونو او درمعلمینونو کې به بریالي واوسېږئ، په مکتب په دوره کې به بریالي یاست. او په دې کې به اساسي موضوع دا ده چې موږ تاسو ته کوشش کوو چې دا در وښیو چې د انسان دماغ البته څنګه کار کوي کله چې دغه عملیه موږ ترسره کوو یا دغه د ریاضي دغه اساسي شیان موږ ترسره کوو زموږ دماغ څنګه کار کوي. د دې مفاهیم او د دې میتودونه او طریقې به انشاءالله په دې نوې سلسله کې تاسو ته موږ ته در زده کړو. ومن الله توفیق.